ناکامه هڅه کرزی بیا تازه څه خوب ویني. سلامونه لیدونکو، دا مهم خبر په دې مهمه ویډیو کې وګورئ. سیاسي شنونکي وایي حامد کرزي ځکه د مصالحې شورا له لیسته ځان وویسته چې په وینا یې د موقت حکومت مشرۍ ته ځان ساتي. کرزی فکر کوي چې د افغان حکومت او طالبانو تر خبرو وروسته به موقت حکومت رامنځته کیږي او مشرۍ به یې دته وسپارل شي. خو له موقت حکومت سره ټول افغانان مخالف دي، ځکه دوی وایي دا د پاکستان پلان دی چې یو ځل مخکې هم د ډاکټر نجیب په وخت کې پر افغان وطن عملي کړی چې پایله د افغان وطن په زیان او د پنجاب په ګټه وه. هغه وخت پاکستان په خپل دې پلان کې بریالی شو او وتوانېد چې د افغانستان مقتدر نظام، مستحکم حکومت او غښتلی پوځ په دا ډول له منځه یوسي او دا وطن د تل لپاره تر ځان کمزوری او ناتوان کړي. خو اوس چې ولسمشر غني یو وار بیا د یو ژبور نظام بنسټ ایښی چې په لومړي ځل یې پاکستان په نړیواله کچه یو ترهګر پرسته او ترهګر تولیده ملک ثابت کړ او همدا شان یې د دوهم ځل لپاره د هیواد پوځ په نایابه نظامي زده کړو او عصري وسلو سمبال کړ. نو پاکستان هڅه پیل کړې چې د خپلو تیرو تجربو او پلانونو څخه په استفادې یو وار بیا د خپلو تالیسټو او حلقه بګوشو په مټ دلته دایمي حکومت له منځه یوسي او پر ځای یې موقت حکومت جوړ کړي. پاکستان هڅه کوي په دې جریان کې لومړی د ملا هیبت الله ډله تر کابل ورسوي او بیا ملا رسول، ملا امداد الله او دغه ډول نورو ډلو ته پر کابل د یرغلونو موقع برابره کړي. له بل لوري به د ایران په ملاتړ تورونه د ولایت خراسان ډله چې د دوحې تر تړون وروسته جوړه شوه هم د جګړې بیرغ پورته کړي او د دې ټولو ترڅنګ به د پخوانیو اووه تنظیمونو جنګسالاران هم له موقع په استفادې د مخالفت اوازونه جګ کړي چې په دې سره به یو وار بیا افغان وطن اور واخلي. امنیتي او دفاعي بنسټونه به له منځه ولاړ شي، وسلې، ټانګونه او تیارې به یې اسلام آباد ته کباړ شي، نظام بړنګ شي او ولس به د مخکې په څیر د پنجاب در ته اړ شي او هغه به بیا پر سر له نړۍ څخه بې حسابه پیسې او مرستې ترلاسه کوي تر څو خپل نړیوال قرضونه پرې کړي. خو پنجاب او د پنجاب ټالي سټي د خبردار وي، موقت حکومت به خوب او خیال پاتې شي. دا ځل افغان ولس او افغان ولسمشر په واحد نظر د دې شومې هڅې کلک مخالف دي. ولسمشر غني په زغرده ویلي دي چې د موقت حکومت غوښتونکي به دا ارمان کور ته یوسي. مدبر وایي دا ځل اجازه نه ورکوي چې د پوځ تیاری یې د پنجاب تر تورو منګولو ورسیږي. ملت باید په اکثریت ډول لا نور هم د ولسمشر له دریځه ننګه وکړي. وطن دې ګټونکی وي. له تاسو مننه درنو لیدونکو چې ویډیو م تر اخره ولیدله. دا لیکنه د احمد شاه ساحل وه. که مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.